وایي که ژوند کې د یو سړي صرف دوه مقصد دی خېټه ساتل او بیا د خپلې ښځې نه شهوت پوره کول او بیا چې بچي پیدا شي که صرف د دا دوه مقصد دی نو دغه دوه مقصد د زناورو هم دي څاروی او زناور اولنی کار څه کوي اولنی کار ګرځي په دې پسې چې چېرته خوراک میلاو شي چې زه وخورم چې خېټه مې ډکه شي او چې کله خېټه ډکه شي نو بیا دا نر په ماده پسې ګرځي چې چېرته ورته میلاو شي چې په هغې باندې سور شي او د هغې سره خپل شهوت پوره کړي دغه دوه کارې دي زناور که ستا هم دغه مقصد یې صرف چې صرف په خېټه ساتم او پیسې به ګټم او بیا به کلي ته ځم او د ښځې سره به شهوت پوره کوم او بس دا ژوند دی نو بیا خو د زناور هم دغه ژوند دی نو څه فرق دی زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې فرق اصل زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې دا دی چې موږ الله یو لوی مقصد له پیدا کړي وو هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي صحیح ده موږ به خېټې هم ساتو موږ به ښځې هم ساتو موږ به دنیا هم کوو خو دا به د ضرورت مطابق کوو اصل مقصد